روایت دی چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې چا د دواړو اخترونو یعنی د ورکوټي اختر او د لوی اختر شپې د ثواب ساتلو سره روڼې کړلې نو د دغه کس زړه به مړ نشي په هغه ورځ چې د ټولو خلکو زړونه په دغه ورځ مړه کیږي. حدیث مبارک کې راځي حضور علیه السلام فرمایلی چې کم کس د غټ اختر شپه او د ورکوټي اختر په شپه باندې څه د عبادت وکړي او په عبادت کې دا هم شامل دي چې نفل وکړي، ذکر اذکار وکړي، د قرآن تلاوت وکړي یا دغه شانتې خپلو خپلوانو سره صلې رحمي وکړي، تعلق وساتي، غریبو سره څه د خپل وس مطابق امداد وکړي او د خپلو رشته دارانو سره ښه سلوک وکړي نو دا هم په عبادت کې څه دي شامل دي. بله دا چې د قیامت هغه سخته ورځ چې دا را روانه ده چې په دې ورځ باندې به د خلکو دا زړونه د عذاب د وجې نه د الله د قهر او د الله د عذاب د وجې نه صرف د خلکو دا زړونه به مړه شي مګر کم کس چې د ورکوټي اختر په شپه باندې یا د غټ اختر په شپه باندې څه د عبادت وکړي، الله نه منت زاري وکړي او نو الله جل شانه ته عبادت وکړي، ذکر اذکار وکړي، دا ضروري نه چې یو سړی ټوله شپه څه د عبادت وکړي بلکې د شپې په سجده کې راپاڅېدو 2 رکعات یې کړو، 4 رکعات یې کړو نو دې کس ته به هم الله جل شانه سره دا مقام ورکړي چې د قیامت په ورځ باندې به د دې کس دا زړه سره دا به نه مړ کېږي او د نورو خلکو زړونه نه دي دا به مدهوشه به وي د الله د قهر او د عذاب د وجې نه. بل حدیث مبارک کې راځي حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې حضور علیه السلام فرمایلی چې یو سړی چې د ذکر د عبادت په ذریعې سره 15 شپې زنده وساتلې، 15 شپې څه د عبادت وکړلو نو د دغه کس دپاره جنت واجب شولو. هغه 15 شپې کومې دي نو یوه شپه دا ده چې 8مه شپه د ذوالحجې، 8مه شپه د ذوالحجې د غټ اختر د دې میاشتې 8مه شپه 8مه ورځ چې ده د ذوالحجې 8مه شپه چې کله یو سړی رونه کړي او عبادت وکړي او دغه شانتې د عرفې په شپه باندې څه دی یو سړی عبادت وکړي. 2مه شوله. 3م نمبر دا چې د غټ اختر په شپه باندې یو سړی عبادت وکړي. 4م نمبر دا چې د ورکوټي اختر په شپه باندې عبادت وکړي. 5م نمبر دا چې 15مه شپه د شعبان باندې عبادت وکړي نو دې کس له به الله پاک څه دی جنت ورکړي. په خبره باندې پوه شوې. حضور علیه السلام حدیث دی چې کم سړی 15 شپې د عبادت په نیت باندې څه دی تېرې کړي، د عبادت په ذریعې سره څه دی دا 15 شپې زنده وساتي، روڼې کړي یعنی د الله تعالی عبادت پکې وکړي، ذکر اذکار پکې وکړي، د قرآن تلاوت پکې وکړي، دغه شانتې الله ته منت زاري وکړي، توبه استغفار وکړي نو د دې کس دپاره څه دی جنت واجب شلو. او هغه 15 شپې کومې دي؟ یوه شپه دا ده چې 8مه شپه د ذوالحجې دا را روانه د غټ اختر دا میاشت را روانه ده په دې کې 8مه شپه د ذوالحجې. 2م نمبر د عرفې شپه د غټ اختر نه یو ورځ مخکې چې کومه ورځ د عرفې شپه. 3م نمبر د غټ اختر دا شپه دا 3 خو څه دا را روانې دي. 4م نمبر چې د ورکوټي اختر شپه او 5م نمبر د شعبان 15مه شپه چې دا څوک روڼې کړي په دې کې د الله ته عبادت وکړي، ذکر اذکار وکړي، د دې کس دپاره څه د حضور علیه السلام فرمایي چې جنت ورله واجب شلو. لہذا دا شپې ډېرې برکتي را روانې دي. د غټ اختر میاشت چې شروع شي نو د ذوالحجې دا میاشت دا ډېرې برکتي شپې دي. دا موږ تاسو له پکار دی چې په دې کې د الله عبادت وکړو، ذکر اذکار وکړو چې دا ابس او په زول تېرې نه شي موږ نه.